اسلام چې کوم فدایان دي چې کوم د الله د دین لپاره ځان پورې بارود تړي او په دې یهودو ورځي او په دې کفارو ورځي. کوم انسان چې مونږ نه کوي، روزه نه نیسي، زکات نه ورکوي، جهاد نه کوي، تبلیغ نه کوي، دا که بې شماره ټمبه جوړ کړي ګاونډ جوړوی نه شي، که جوړ کړي نړیوال نه پرېږدي چې استعمال یې کړي. علیحده به پاکستان ټمبه اوبه وړی ده، هېڅ فایده نه لري، که لري او که نه لري. پاکستان ذلیله دی، ټمبه هم سره ذلیله ده. ولې ذلیله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. عزتمندو، نن سبا که موږ او تاسو د ټولو دنیا مسلمانانو ته وګورو، نو ډېر غریبان د دین نه لرې دي، اسلام نه لرې دي او د الله په دین باندې عمل نه کوي. شپه ورځې بس دنیا ته ورکړي غریبان چې دنیا څنګه ډېره کړي، دنیا سهولت څنګه ځان ته برابر کړي، په دنیا کې څنګه ښه ژوند وکړي او سوچ کړي په دې کې ما کامیابي ده. نه، د مسلمان کامیابي په دې کې ده چې څنګه 5 وخته مونځ په جمع سره وکړي، څنګه فرضي روزه ونیسي، څنګه زکات چې پر زکات ورکړي، څنګه ذکر اذکار وکړي، تهجد وکړي، تلاوتونه وکړي، د الله دین یاد کړي، تبلیغ وکړي، جهاد وکړي. نو دا د اسلام لپاره غټه سرمایه ده، دا د مؤمنانو لپاره غټه سرمایه ده. لکه بعضې خلک وایي که نن سبا پاکستان ده او ایران ده او دا ملکونه پاکستان ایټم لري او ایران نه لري او ایران به ایټم جوړ کړي، داسې به وکړي او دا د افغانستان د پکار ترقي وکړي، باید ایټمي وسله تیاره کړي، نیوکلیر ویپن تیار کړي او ډرون تیار کړي او دا وکړي هغه وکړي. عزتمندو، ټول افغانان راولګېږي، شپه ورځې وکړي او صرف ایټم بم ته کار ووایي او انجینري ته کار ووایي، اقتصاد ته کار ووایي، دا رقم میډیسن ته کار ووایي، بیولوژي، فزیکس، کیمستري کې ځان بلد کړي. موږ او تاسو دومره ترقي نه شو کولی په دې شیانو کې لکه څومره چې چین کړی ده او امریکا کړی ده. که موږ او تاسو ایټم بم جوړ کړو نه شو استعمالوی. پاکستان ایټم لري نو څه تورې وکړه؟ ذلیله ده پاکستان، ایټم سره ذلیله ده. ایران یې جوړوي، امریکا نه پرېږدي، که جوړې کړي بیا هم ذلیله کوي، اټیک به پرې کوي یهود. نو د مسلمان لپاره اصل ایټم، اصل وسله، اصل کامیابي هغه قرآن ذکر کړی ده. قرآن کې الله تعالی فرمایي په سورة عمران کې الله فرمایي، نو دا 3 نمبر سورت دا الله تعالی فرمایي هذا بیان للناس. الله دا قرآن بیان ده لپاره د خلکو، بیان ده. آیات نمبر 138 هذا بیان للناس. الله فرمایي دا قرآن بیان ده لپاره د خلکو، وهدن سراسر هدایت ده، وموعظه دا نصیحت ده للمتقین لپاره د پرهیزګانو. سو چې متقی شو گویا د سره ایټم بم وسله شته. الله فرمایي ولا تهنوا، تاسو مستړي کېږئ، مسستېږئ، ولا تحزنوا، تاسو مه خفه کېږئ، وانتم الاعلون، او تاسو چې وئ اوچت وئ، تاسو کامیاب وئ مسلمانانو. ان کنتم مؤمنین، شرط دا چې تاسو کې ایمان. مؤمن به همیشه اوچت وي، مؤمن به همیشه عزتمند وي. نه سبا چې مسلمان ذلیله ده، مسلمان صرف دا فکر څنګه ښځه وکړم، څنګه بلډینګ جوړ کړم، څنګه خېټه ډکه کړم، همدا فکر ورسره ده، نو ځکه الله ذلیله کړی. مسلمان که دا فکر کوي چې 5 وخته مونځ په جمع سره کومه، دعوت تبلیغ به کومه، درس تدریس به کومه، جهاد فی سبیل الله به کومه. جهاد ګوره داسې یو عمل د عزتمندو، دا جهاد چې دا په اسلام کې الحمد ایټم بم غوندې حیثیت لري. کوم انسان د الله دین لپاره میدان ته وځي، د یهودو نصارو مقابله کوي، په یهودو باندې ځان الوزي، د یهودو او د نیټو عسکر الوزي او کفر ختموي، فحشا ختموي، بېدیني ختموي، نو دا چې کومه وسله دا ایټم بم نه خطرناکه ده. د اسلام چې کوم فدایان دي چې کوم د الله د دین لپاره ځان پورې بارود تړي او په دې یهودو ورځي او په دې کفارو ورځي، یهودو لښکر یې الوزي او د فلسطین او د مظلوم امت خیرخواهي کوي، د هغوی دفاع کوي او یهودان الوزي. نو کوم مرتبه چې په اسلام کې الله فدایي ته ورکړې ده، په اعتبار دا کسر دا نیټو امریکا په افغانستان کې چا ماته کړه؟ همدې استشهادیانو، همدې فدایانو ماته کړه. دا د جهاد زور، جهاد دا جهاد داسې وسله ده چې دا دې ته څوک تیار شو نو د سره ګویا ایټم بم وسته. کوم انسان چې مونځ نه کوي، روزه نه نیسي، زکات نه ورکوي، جهاد نه کوي، تبلیغ نه کوي، دا که بې شماره ایټم بمه جوړ کړي ګاونډ جوړوی نه شي، که جوړ یې کړي نړیوال یې نه پرېږدي چې استعمال یې کړي. علیحده به ځلې که پاکستان ته ګوره ایټم لري، پاکستان ایټم اوبه وړی ده، هېڅ فایده نه لري، که لري او که نه لري. پاکستان ذلیله ده، ایټم بم سره ذلیله ده. ولې ذلیله ده؟ عربو ته وګوره، تیل لري، پیسې لري، بلډینګو ته یې وګوره، برج خلیج یې جوړ کړه، دا ایرپورټو ته یې وګوره، خو ذلیل دي عرب. د فلسطین پوښتنه نه شي کوی، د مظلوم پوښتنه نه شي کوی. عزتمندو، که تاسو غواړئ چې موږ او تاسو افغانستان یا د نور اسلامي ملکونه، پاکستان نور، چې دوی صحیح
اټمي وسله پیدا کړي او دوی سي نیوکلیر ویپن پیدا کړي او د کوپر مقابله وکړي د یهودو د نیټو د امریکا مقابله وکړي نو هغه عزتمندو په دین باندې کېږي هغه په 5 وخته مونځ په جمع سره تهجد ذکر اذکار روزې نیول فرایض نوافل دا ټول ادا کول او جهاد فی سبیل الله تیارېدل نو دا د هر مسلمان بیا خپل ایټم بم ده الله دې موږ تاسو د شان ته آماده کړي او دا پوره اسلام دی الله موږ تاسو کې راوړي تر څو چې موږ تاسو کې پوره اسلام رانسي نو چې تاسو مترقي وګ هغه ترقي نشته چې دا هغه ترقي کې خیانت نشته ځکه کوپاو ډېر ترقي کړی دی امریکا کړی دی چین کړی دی روس کړی دی نو موږ د هغوی ته نشو رسېدلی په ترقي کې نو پکار ده چې موږ تاسو دینداري وکړو روحانیت ته کار وکړو نو انشاءالله د کفر مقابله کېږي